السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو دا ویډیو تاسو ګورئ. په دې ویډیو کې دا مفتی سے ټپې کوي او یو کس راشي بل مولانا مجروح بابا ته د ښکاري دې سایډ کې دا بل مولانا راشي او د دې مفتی صاحب نه ټپې دا پټکې کوسکي دا مفتی صاحب نه دا پټکې کوسکي. اوس به دې باندې لږ خبره کوو تاسو سره ډسکس کوو. تاسو به دې خبره باندې پوهیږئ. بلا کسان هغه ویډیو کې ما ولیدل کمنټونه څوک وایي ښه شوي دي او څوک وایي خراب شوي دي. یو بل ته پکې لګیا دي ملګري کنځل یې کوي که دومره حده پورې دا کسان لاړل او کنځل کوي. نو مجروح بابا ته به دې کې ولیدل لومړی خبره خو دا چې دا مفتي معاذ همدرد چې کوم دی تاسو به پېژنئ ډېر ښه او ډېر علما هم به د باندې مجروح بابا خبرې کړې ده. جی بالکل. خو لکه دا هم لس کاله سبق ویلی دی او دا دستار چې کوم دته په سر شوی دی نو دا لس کاله پس دته په سر شوی دی. بالکل حسین صاحب. ټیک ده. نو لاول خو دا خبره زه ګورو چې دا چا د ده نه پټکې کوس کو نو ده به لس کاله سبق ویلی ده به 12 کاله ویلی. نو حسین صاحب خبره دا ده چې لکه داسې یو قسمه حرکت د یو مولانا د سر نه پټکې کوزول او یا چې کوم دی نو هغه داسې د خلکو مخکې رسوا کول او یا د هغه سره داسې یو عمل کول دا لکه موږ له پکار دی موږ چې کوم یو قدم او کوم یو کار کوو نو موږ ته چې د دې خبره پاتې چې یاره لکه د دې وخت کې لکه د الله څه حکم دی یا چې کوم په دې وخت کې څه کول پکار دی. محفل کې یو سړی رسوا کول دا ګډه ګناه. بالکل بالکل چې کوم دی نو لکه دا خو د هغه بېعزتي شوله د هغه یو قسم چې کوم دی نو د هغه دستار بېعزتي شوله. اوس ستا چې کوم دی نو وجه څه ده یا چې کوم دی لکه سته په دې کې داسې څه دي په دې ټاپه کې یا په دې میسرک کې چې یاره لکه ته پې هغه دا کې یا تا سره دې علم شته هغه بله خبر دا ده چې د مخکې یو خبره کړې او بیا له علماو په سوشل میډیا جواب ورکړو. دا هم د دې علاقې سړی دی بیا د خیبر پښتونخوا سړی دی بیا د تخبې سړی دی. آیا نن وخته پورې دله یو مولانا راغلی دی بالکل د سکینې یو خبره وکړي؟ بالکل زمونږ په معاشره کې لکه حسین صاحب دا بعضې خبرې چې کوم دی نو هغه لکه مونږ بیانولی نه شو خو په هغې کې چې کوم دی په د دې علماو او د دې خلکو چې کوم دی په خپل منځ کې لکه که څونه دوی د یو بل سره نږدې دي خو د هغې نه علاوه لکه هر ټایم سړی په جومات کې د عالم سره میلاویږي د هغې باوجود دا خلک د علماو نه ډېر زیاتې لرې دي او په عامو خلکو کې چې کوم دی او د هغوی په ذهن کې ډېر زیات لوی تضاد. بله خبر دا دا کوم مولانا چې مفتی صاحب پټکي په سر باندې به دې پروګرام کې ټپې وکړي ټیک ده دا کوم مولانا چې راغلی و په دې کې تا ته پته وي په دې کې څوک په دې پروګرام کې دې کې اسماء اخلاص وه په دې کې احمد اجرا و په دې کې چې کوم دی د پېښور څو اجراګان وغیره و ټول هغه خلک راغلي وو د سوشل میډیا. نو ته چې ښه سړی او ریکارډینګ له راغلی تا هغه اسلامي دغه چې کوم دی هغه انتها پسندي بس دې ته تا دلته یې لښکاره کړله په ده باندې او راغلی داسې پروګرام لري. او بله دا خبره حسین صاحب ما ته تر دې پورې هم چې کوم دی نو علم شوی دی ما ته چې کوم دی نو لکه دا کړي چې په کوم وخت کې د عمل وکړو دا کس چې کوم نو د په دې ټایم کې هم ډېره زیاته نشه کړې وه او دی چې کوم دی لکه یو قسم د نشې په او د ده په خولې نه چې کوم دی نو هغه د نشې او د هغه هغه سمیل هغه چې کوم دی نو خطو کړه چې بله دا د مفتي صاحب دغه دلته لوی دغه به دا ښکارم چې هغه پروګرام جاري وساته او هلته چې کوم کسان وو هغې غوښتل چې موږ دا سړی راونیسو چونکې د هغې کور میلمه سره یو قسم له دغه وکړو او وښو وي خو تا ته یې دا پته چې مفتي صاحب ورته څه ویلي؟ بالکل بالکل مفتی چې لکه د هغه خپل کوم تاسو هم د ویډیو کې وګورئ د هغه دا خبرې به تاسو واورئ هغه چې کومه رویه کړې ده هغه خو په خپل ځای باندې خو به هر حال زمونږ چې کوم دی د دې ویډیو مقصد او دغه دا ده چې لکه مثال په طور بې علمه په یو سړي باندې وټې لګول. خبره دا ده که نه چې دا کوم کسان چې دلته راغلي وو اوس ګورئ دا مې واوره چې یو مولانا د دې خوا له نه ورځي. بالکل دی براه راسته څوک راولي چې مفتي معاذ له نه ورځي. بالکل او د مفتي که ته د دې دغه ځای کې زما په خیال ټپې ورته نه کړې تقریر ورته شروع کړې نو لاول خو تا څوک دغه ځای ته غواړي نه. بله خبر ده چې ستا تقریر ته څوک کښېني نه ځکه چې هغه دغه ذهن والا خلک دی نه لکه ما په خپله ولیدل که نه یو سړی د موسیقۍ اورېدو دپاره راغلی دی جي یو سړی د موسیقۍ اورېدو دپاره راغلی دی هغه چې کوم دی د مس مردان لیدو دپاره راغلی هغه دغه دپاره راغلی په
په دغه ځای کې د یو مفتي ایډجسټمنټ چې کوم دی نو دا ډېر ګران کار دی به هر حال هغه چې په دا ټپه باندې اوس ټپه ویل لکه موږ خو علما مفتیان نه یو چې موږ په تاسو ته خبره وکړو خو به هر حال زمونږ چې څونه په علم کې ده نو لکه دا خو هر څه د الفاظو مطابق دي که نه دغه لکه سړی ته په تلاوت کې ته خبره کوې غلطې خبرې عام خبرې هم غلطې دي بالکل که په خوږ اواز باندې یو سړی چې کوم دی یو سړي ته کنځلي کوي یا په خوږ اواز باندې نو لکه تضاد خو شته که نه یوازې په خوږ اواز دې کې چې کوم دی هغه څه وایي د هغه کومه خبره ته په هغې باندې خیر دی لږ سوچ وکړه لږ غور وکړه آیا دا چې کوم دی د خلاف ته که نه تاسو دا ویډیو موږ مخکې تاسو ته ښایو چې یاره مفتي صاحب د خلکو ته بیا دغه کس ته څه ویل بابا خبره اوږدېږي تاسو دا اینډ وګورئ د دې ویډیو او خپل رایې ظاهره زه دا نه وایم چې یاره ستاسو هغه دغه به زموږ سره یو شانتي خیال بیا هم تاسو خپل کمنټس کې چې کوم دی ولیکئ او که چېرته ستاسو ویډیو خوښ شوي نو خامخا ځان سره شیر هم کوئ او ډېره مننه به یې که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کوئ چېرته چې خوشحاله اوسئ احترام لري د مذهب